د ادب او فرهنګ درنو مینوالو، د پوهانو، علماو او متفکرینو لنډې، سپینې، رښتینې او پخې خبرې او مقولې لکه د رنګارنګ ګلونو ګېډۍ هغه اغیزمنې او ارزښتناکې ویناوې دي چې د بشریت په تاریخ کې یې داسې څراغونه بل کړي دي چې د دغو مشالونو پر ځلانده وړانګو او پلوشو خیرغوښتونکي انسانان د خپل پوخ، غښتلي او منلي استدلال او منطق پر بنسټ کولی شي د ژوند پر اغزنه، ستونزمنه او کړکېچنه لار پر مخ ولاړ شي. په دې کې شک نشته چې د نړۍ د لویانو او مشرانو په لنډو او تلپاتو خبرو کې او په پښتو متلونو، لنډۍ او غوره شعرونو کې داسې اغیزناکې او ګټورې خبرې شته چې تاثیر یې تر یو کتاب هم زیاتره دی. ښې او ژورې خبرې دا قیمتي او ګرانې مرغلرې نه یوازې روزنیز او اخلاقي، انتقادي او اصلاحي اړخونه لري، خو له بلې خوا د هرې ژبې جوهر، معنوي لوړتیا او پانګه او د هر ملت فرهنګي او علمي میراث هم دی چې باید هر هیوادوال یې لکه د یو ګلبن په شان همیشنۍ پاملرنه، ساتنه او څارنه او بېساری خدمت وکړي. نو پکار ده چې زموږ هیوادوال په تیره بیا میړني او پتمن پښتانه په خپلو جرګو او مرکو کې، په ادبي او علمي مباحثو کې، په لیکنو او ویناوو کې، په دیرو، حجرو او مجلسونو کې له دغو روزنیز او اخلاقي مرغلرو او اغیزمنو خبرو او ویناو څخه د خپلې خوښې او اړتیا پر بنسټ پر خپل عملي ژوند کې ترېنه اغیزمنه ګټه پورته کړي. خدای بخلی مرزا عالم حمیدي د پښتو ژبې پیژندل شوی پر هیواد او هیوادوالو مین لیکوال، غښتلی ژباړونکی، با احساسه ادیب او شاعر و چې ګټور او علمي، ټولنیز، ادبي او فرهنګي آثار یې زموږ د جګړه ځپلي هیواد معاصرو او راتلونکو نسلونو ته د یوې علمي، ملي ادبي او فرهنګي پانګې او شتمنۍ په توګه په میراث پرېښي دي. ارواښاد امیدي صاحب یو ګټور او خوندور اثر د ژورې خبرې په نوم یادوي. ما له دغې ارزښتمن اثر څخه یو شمېر ژورې او ګټورې خبرې انتخاب کړي دي. تاسو د ادب او فرهنګ مینوالو ته یې ډالۍ کوم. هیله من یم چې پر لوستلو، لیدلو او اورېدلو یې ستاسو ادبي او معنوي تنده پرې خړوبه شي. ژورې انتخابي خبرې. مور په یوه لاس زنګو زنګوي او په بل لاس جهان خوروي. د هېواد د ودانۍ او ترقۍ لپاره د نورو پریمانو شیانو ترڅنګ تر ټولو زیات د سپېڅلیو میندو پالنې او روزنې ته اړ یو. څښتن تعالی له شپږو شیانو کرکه لري، بلکې اووه شیان مکروه ګڼي، لکه کبرجنې سترګې او درواغجنه ژبه، هغه لاسونه چې د بېګناه خلکو وینې بهوي، هغه زړه چې د فسادونو نوښتګر وي، هغه پښې چې د زیان رسولو په لاره کې چټکې وي، هغه شاهد چې په دروغو پیل وکړي، او هغه څوک چې د ورونو په منځ کې د بې اتفاقۍ تخم کري. قلم که توره نه ده، خو که چیرې په حرکت راشي د جنگ میدان فتح کولی شي. د لوړ وجدان خاوندان د غره په شان دي، غره ته چې هر څومره ورنږدې شي سترتوب او پایښت یې څرګندېږي.
د لوړ وجدان خاوندان خپل پت او عزت په بې کبرۍ او سپېڅلتوب کې لټوي. د رښتیني وجدان خاوندان خپلې نیمګړتیاوې نه پټوي. ستر سړی 4 صفتونه لري: کمینی یعنی خاکساری، تواضع، ادب، مهربانی او عدالت. ځان مننه ځان وژنه ده. کبر او کینه د زرو خو صفتونو مخ توروي. کله چې په زړه کې کینه لرې، په خوله خوږې خبرې مه کوه. هغه څوک ډېر نیکمرغه دی چې د نورو د پت او عزت په قدر پوه شي او د نورو په نیکمرغي خوښ شي. څوک چې د لوړ فکر او انساني خوی څخه بې برخې دي، هغوی هڅه کوي چې خپلې نیمګړتیاوې د غولونکو خبرو له لارې پټې کړي. تعصب د ټولنې نیکمرغي تر پښو لاندې کوي او خپله ټولنه د بدمرغۍ او بربادۍ په لور بیایي. که غواړئ چې د هر چا په زړونو کې ځای ولرئ، که غواړئ چې په هر مقام کې بریالي وئ، او که غواړئ چې ځان او ټولنه مو نیکمرغه وي، نو له تعصب څخه ډډه وکړئ. صبر او حوصله هغه وخت ښه ده چې هدف یې قانوني او سپېڅلی وي، او که نه د ظلم او تعصب په وړاندې صبر او حوصله د کمزوري معنا لري، او کمزوري هم د بربادۍ سریزه ده. یوازې د خپل ځان په فکر کې مه اوسه، د نورو د رنځونو او ستونزو په هکله هم فکر وکړه. د پوهانو لویي په دې کې ده چې په خپله پوهه نه مغرورېږي. ازادي هېڅکله زموږ لپاره انتظار نه باسي. موږ باید د ازادۍ د لاسته راوړلو لپاره د هیڅ ډول هڅو څخه ډډه ونه کړو. څنګه چې د تاریخ په هیڅ یوه لیکه کې نشته چې ازادي او دموکراسي دې وړیا ترلاسه شوي. ازادي داسې نه ده چې د هر چا چې هر څه زړه غواړي ویې کړي، بلکې رښتینې ازادي هغه واک دی چې انسانان د خپلو دندو ترسره کولو ته اړ باسي. هر څه چې په نړۍ کې پیدا شوي دي ښکلي دي، خو د وطن د ازادۍ په لاره کې مرګ او سرښندنه تر ټولو ښکلې ده. ځنې په دې باور دي چې جنگ د هوډ، پایښت، زړورتیا او چالاکۍ مرستیال دی، خو دغه خیال ډیر ناوړه دی. په حقیقت کې هغه قومونه او خلک د ترقۍ، پرمختګ او نیکمرغۍ په لور درومي چې په هېواد کې جنګونه او شخړې لګې وي. ویاړ د اوښکو په وچولو کې دی، نه د وینو په بهولو کې. تاریخ د لارښوونکو په اعمالو قضاوت کوي، نه د هغوی پر خبرو او وعدو. د دشمنۍ په وخت کې د دوستۍ د وخت د پټو رازونو لوڅول نازون مردي او بد اخلاقي ده. په کمعقل دوست باور او په سپک سړي تکیه ستره غلطي ده. ښه دا ده چې د پوه سړي سره ناسته ولاړه وکړې او له سپک سړي څخه لرې وګرځې. د جهل او بې عقلۍ څخه بل ستر مصیبت نشته. یوازې پوهنه ده چې په ټولو ستونزو بریالی کیږي. هر څوک کولی شي چې خپل غښتلتوب په پوهنه کې ولټوي. پر هیڅ بې وزله او غریب باندې ملنډې مه وهه. کیدای شي یوه ورځ ته بې وزله او غریب شي. د ټولو بربادیو سرچینه کبر دی، او د کبر سرچینه هم کمعقلتوب دی.
ښه اخلاق پانګه ده، ښه اخلاق ځواک دی، ښه اخلاق بریالیتوب دی او ښه اخلاق ډېره ستره بډایي ده. په نړۍ کې له درې غږونو ډېر ویرېږم: د بېموره ماشوم له غږه، له جدایي څخه د مین له غږه، د بېګناهۍ څخه د مجرم له غږه. که چیرې مونږ خپلې کوچنۍ غلطۍ په ځان منو، معنا یې دا ده چې د سترو غلطیو څخه ځانونه ژغورو. کله چې مونږ په خپلو نیمګړتیاوو پوه شو او د سمون لپاره یې هڅې وکړو، نو د پرمختګ لپاره مو لومړی ګام اوچت کړی دی. څوک چې د لوړو او غوره اخلاقو پلویان دي، هیڅکله به بې له انډیوال کتاب څخه نشي پاتې. هر څوک چې دوه شیان ولري نیکمرغه دي: یو ښه کتاب او بل داسې ملګری چې د کتابونو په ګاڼه سنبال وي. ستر خلک لږې خبرې کوي او زیات عمل کوي. ټینګه عقیده او پر ځان باور غرونه نسکوروي. که پوهیږي په خپله خبره ټینګ ودرېږه، که نه پوهیږي ووایه چې نه پوهیږم. دغه د پوهې ثبوت دی. خبرې کول یو ډول اړتیا ده، خو غوږ نیول هنر دی. ژبه د هر ملت ډېر ارزښتمن میراث دی چې د یوه ښکلي، نازک او پیچلي هنري اثر په شان همیشنۍ پاملرنې ته اړه لري. په مینه او مننه.